بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تبشیر مومند یم. ملګرو، یو ورکوټه شان پیغام دی د هغه چا دپاره چا چې بله ورځ کومو ځوانانو چې د نال لوکل برتو خلاف احتجاج کړی او بیا د هغه چا دپاره پیغام دی چا چې دوی نیولي دي. نو کوم ځوانان چې نیول شوي وو د تحصیل خویزو، نو هغو ته زه وایم چې استقامت وکئ او دغه رنګې کله هم په خپل حق باندې چاته سر ټیټ نه کوي. دی کې به جیل هم راځي، دی کې به وهل هم راځي، نیول هم راځي، ټکول هم راځي، دا په دې کې راځي. او انشاءالله د خیره سره چې دغه رنګې ځواناني دا دغه رنګې جیلونه هم تیروي، نیول هم تیروي، وهل هم تیروي، خو خپل حق چاته نه پرېږدي. دویمه خبره زه کومه، زه انتظامیه ته او خاص کر کې زموږ چې کوم ډي اس پي صاحب دی د تحصیل خویزو، کوم چې سی چو صاحب دی، نو زه هغو ته وایم چې د الله بندګانو تاسو به کم باندې اف آی آر کټ کوئ او په کومه مسله. زمونږ خو مسایلستان دی، زمونږ د بجلی مسله ده، زمونږ د روډ مسله ده، زمونږ د هسپتال مسله ده، زمونږ د نیټورک مسله ده، زمونږ د ګورسل مسله ده، زمونږ خو ټولې مسلې دي، زمونږ د نادره مسله ده، زمونږ د مدنیاتو مسله ده. نو په هره باندې مونږ روزو، مونږ احتجاج کوو، نو تاسو به په هره مسله باندې مونږ ته اف آی آر به په مونږ باندې کټ کوئ او مونږ باندې به کیسونه درج کوئ. او بیا زه تاسو ته دا وایم چې تاسو ویاستئ چې د کرونا ای سو پي خلاف ورزي شوې ده. د کرونا ای سو پي خلاف ورزي خو په ټول پاکستان کې روانه ده. پی ډي ایم والا لګیا دي کرونا ای سو پي خلاف ورزي کوي، پی ټي ایم والا لګیا دي کرونا ای سو پي خلاف ورزي کوي. هغو باندې خو یو مقدمه هم درج نه شوه، یو اف آی آر هم پې کټ نه شو. دا قانون تاسو دلته په موږ باندې ازماوئ، دلته په موږ باندې قانون لاګو کوئ. بیلې هر یو کس چې راځي، که دا اوس ډي اس پي دی او ای سی چو دی او که نوره کومه انتظامیه ده، کوم نور مشران دي، هر یو چې راځي هغه خپل هغه بدماشي په موږ باندې پخوي. د ټینکونو، د جازونو، د توپونو نه واله موږ باندې تجربې وکړلې، اوس را باندې د ای سو پي خلاف ورزۍ هغه کومه چې دفعې دي هغه هم په موږ باندې دا تجربې کوي. نو دا په کلاو غوږونو دي ټول واوري. ډي اس پي صاحب ته یې وایم او ای سی چو صاحب ته یې وایم، دا صاحب اوس ځکه وایم چې په داسې څوکۍ باندې ناستې دي چې ډیره یو غټه څوکۍ ده، خو غلطه فایده ترې اخلي، غلطه فایده هم ترې واخیستله لګیا، غلطه فایده ترې اخلي. او زه دوی نه صرف دومره تپوس درنه کوم چې دې دفعې ته څه نوم وایي. د دې دفعې نه تاسو خبر یاستئ چې دا په کومه دفعه کې موږ چالان کړل، خو صرف بس اف آی آر کټ کوي. اف آی آر مطلب نه تاسو خبر یاستئ چې اف آی آر څومره پورې سخته یو ناوړه شی دی چې تاسو په چا باندې کټ کوئ. اف آی آر په مفهوم باندې اول ځان پوه کوي، اف آی آر د مطلب نه ځان خبر کوي، د معنی نه ځان خبر کوي چې اف آی آر وایي څه ته. بس دغه رنګې په پټو سترګو باندې بس هلکانو احتجاج کړی دی، اف آی آر پې کټ کا. زه په خپله باندې زه ما سره مریض دی، شوکت خانم کې مریض را سره دی، د دې مریض نه اوزګار شمه. نو انشاءالله زه تاسو ته ښیم چې احتجاجونه څنګه وي. بیا د اف آی آر څومره کاپۍ نه دي روایلې، تاسو به اف آی آر کټ کوئ. زما خو څه یو مسله نه ده چې زه په یو مسله کې راپاسم او به تاسو به ما باندې اف آی آر کټ کړئ. زمونږ خو زر مسلې دي، بیا دا مسلې حل کړئ، یو احتجاج به هم بیا نه ځانه دا خبره فرعونیان جوړ کړي دي. داسې په یو ځای کې هم دا چل نشته لکه دا تاسو چې څنګه چل کړی دی. او هغه ملګرو ته وایم کوم ملګري چې ګیر دي حوصله مې بایله انشاءالله تعالی. اوس هم انتظامیه سره خبرې شوي، انشاءالله نن به ملګري ټول خلاص شي. که خلاص نه شو، اخیری خبره، که خلاص نه شو انشاءالله نو سبا د غرمې پورې که خلاص نه شو انشاءالله بل سبا سهار به ما ځان رسولی د خیره او کړپه روډ به مکمل بند وي د هر قسم ټرافیک دپاره. بیا دې په دغې کې مې اف آی آر کټ کړي، خو مکمل به بند وي انشاءالله. د خویزو او د بیزو چې کوم ځوانان دي دا به ټول موجود وي او روډ به بند وي انشاءالله. بیا به انتظامیه ته وایي چې اف آی آر یې کوه. السلام علیکم.